پاکستاني حکومت د عمران خان د نیولو ګواښ وکړ. تازه جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په یو خپاره کړي ټویټ کې ویلي چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیولو لپاره په یو پلان کار روان دی. رانا ثناء الله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د عمران خان نیازي عدالتي ضمانت ختم شوی چې له دې سره به هغه په قانوني ډول د پولیسو لخوا ونیول شي او د عدالت منګلو ته به وسپارل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې عمران خان په ګڼ شمېر تورونو باندې تورن پیژندل شوی دی. ښاغلی رانا زیاتوي چې عمران خان په فساد په هیواد کې په ګډوډۍ او د ګڼو کسانو په وژنو تورن دی. د هغه په خبره چې عمران خان باید د ټولو جرمونو سزا وویني. عمران خان تیره میاشت په یوه لاریون کې چې د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شوی و د دې هیواد په پوځ او ملکي حکومت کلکې نیوکې وکړې. د عمران خان په خبره چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت د امریکا په مرسته راغلی او یو لاسپوڅی حکومت دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.